د امریکا د ولسمشر جو بایدن کوم کار او کړنې اسلامي امارت زړور کړ؟ د جو بایدن پر یوې بې بنسټه او بې سوچه پریکړې د امریکایي استازو ګواښمن ګزارونه وايي اسلامي امارت جو بایدن مست او پر افغانستان واکمن کړ. د اسلامي امارت او جو بایدن خبرګونونه ورته څه دي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو مشر وايي جو بایدن اسلامي امارت زړور کړ چې د ښځو حقونه له منځه یوسي. د امریکا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د اسلامي امارت د امر بالمعروف قانون ته په خبرګون کې ویلي دي چې له افغانستان نه د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا وتلو اسلامي امارت زړور کړ چې د ښځو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه له منځه یوسي. مایکل مکال ډیره کړې ده چې په میلیونونو ښځې او نجونې چې د اسلامي امارت تر ظلمونو لاندې دي باید هېرې نشي. مکال ویلي دي د ولسمشر بایدن او مرستیالې کمالا هاریس لخوا له افغان ښځو سره د مرستې په اړه له تشو ژمنو وروسته اسلامي امارت پر ښځو خپل بریدونه ډیر کړي دي او ان په ټولیز ډګر کې د ښځو د مخونو په ښوولو بندیز لګولی دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي دي له هغه وخته چې د بایدن او هاریس ادارې افغانان خوشي کړل اسلامي امارت هڅولی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د لسیزو پرمختګونه له منځه یوسي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني او پر خپل دریځ ټینګ پاتې شي. د اسلامي امارت د امر بالمعروف قانون له پراخ کورني او نړیوال غبرګون سره مخ شوی. د مکال تازه څرګندونو ته اسلامي امارت او د جو بایدن واکمنۍ له غبرګون نه دی ښوولی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.